الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ډیر محترم ورونو، نن درته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د حدیث مبارک نه ثابت وظیفه خیمه د رزق د پراخې د پاره کدا وظیفه تاسو وکې نو الله جل جلاله بم پر رزق باندې مالا مال کی دست روزی به درته رب العالمین درکې چې دستا په وهم ګمان کې بم نه تیریږي. روزی بری رب العالمین داسې پراخه کی چې دستا ګاونډیان به هم د دینه مستفید وي، یعنی ځان سره به روزي ځای کولی نشي تر دې چې خپل رشتہ دارو او د خپلو ګاونډیانو ته په ورکولو باندې به ستړی شي. دا د ځانه نه ویم، اوس درته حدیث مبارک ویم. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو صحابي راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته شکایت وکړو، حضرت زما غریبی او فقیری مسکینی ډیره زیاته انتها ته رسیدلې ده، د غربت سره زه مخامخ یم، غریبي مې ډیره زیاته ده، د رزق دغه مې ډیره زیاته تنګسیا، روزي مې لنډه تنګه ده، څه خاص عمل راته وښوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ویلې وی کله چې ته کور ته ځې نو کور ته د داخلېدو په وخت کې ته د کور والا باندې، یعنی کم چې د کور والا خلک دي په هغوی باندې سلام واچوه، بیا په ما باندې درود پاک اولوله او د هغې نه پس یو پیړۍ سورة اخلاص یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا سورت ووایه. دغه صحابي وی دا عمل مې وکړلو، وی د دې عمل په برکت سره رب العالمین زما روزي داسې پراخه کړله چې ما به خپلو ګاونډیانو ته ورکوله، رشتہ دارانو ته ورکوله او څومره چې خوا کې به سره کسانو دغه ټولو ته ما ورکوله. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د خولې وظیفه ده، نو عام د یو شیخ الحدیث د شیخ القرآن د یو عام مفتی او د عالم خبره نه ده، بلکې د مفتی اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خبره ده. یقینا چې ډېر لوی اثر کې خو د دې طریقه درته هم چې دا په څنګه طریقې سره تاسو د دې وظیفې استعمال کوئ. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل چې د ټولو اول تاسو سلام واچوئ. ګورئ سنت طریقې باندې ځان پوهیږئ، کلم چې تاسو کور ته داخلیږئ نو په دې طریقې سره داخلیږئ. د ټولو اول چې کله دروازه لرکئ نو دا خیخ په دننه کئ، او بیا چې کله خیخ په دننه کئ نو بیا ګسخ په دننه که او بسم الله الرحمن الرحیم ووایه، دروازه بنده که. خو د داخلېدو په وخت کې به غاړه تازه کې یا به خپله شان ډبې که کور کې څوک وي چې هغه بیدار شي. کله چې کور ته ور داخل شي د ټولو اول به سلام وکړي. نو اوس دوه خبرې دي، که په کور کې خلک موجود وي نو داسې سلام به کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، داسې سلام به کې. او که کور کې څوک موجود نه یعنی یوازې ته پکې اوسېږې او بل څوک کور کې نشته یعنی کور خالی دی، نو بیا داسې وایه السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. او د هغې نه پس یو پیړۍ سورة اخلاص چې سورة توحید مرتوی نو د هغې نه پس یو پیړۍ سورة اخلاص ووایه. دا عمل روزانه پابندۍ سره کوه، انشاءالله چې د دې عمل په برکت باندې به ان قریب زر تر زره الله جل جلاله دستا روزي داسې پراخه کړي چې دستا د روزۍ نه به ګاونډیان هم مستفیض وي، یعنی هغوی ته به هم د دې هغه پیدا رسي. تا سره به دومره ډېره شي روزي چې ګاونډیانو ته هم ورکولی شي او رشتہ دارانو ته او خپلو تعلقدارانو ته هم ورکولی شي. رزق به د باندې په شان د باران راوریږي، دومره زبردسته وظیفه ده. او که د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی نو بالکل د غریبۍ نه د ختمولو دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. په کم وخت کې تقریبا 2020 کې چې زه کله په دې اومه درجه کوم نو زموږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا
چې د اسنا الله مسخري صاحب هغې مونږ ته په درس کې همدغه رنګ فرمایل لکه څنګه چې مې درته وویل یو مولوي صاحب راغلو او بل مولوي صاحب ته وی زمونږ کور کې پریشاني د څه وکړم نو هغه مولوي صاحب ورته وویلې وی کله چې کور ته ځې نو ته په کور کې سلام اچوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغه مولوي صاحب څه وخت پس راغلو دغې دغه ته ویلې مفتي صاحب ته چې بالکل زما څونه پریشانۍ وي نو تمام پریشانۍ مې الله جل جلاله د دې د برکته ختمې کړې نو بالکل د ستاسو پریشانۍ هم ختمېدی شي غربت هم ختمېدی شي روزي به دې هم الله جل شانه پراخه کړي نو کومه طریقه هم درته وښوله په دغه طریقې باندې بالکل دا وظیفه کوئ د صورت اخلاص وظیفه را یا خو د قرآن مجید د صورت وظیفه را او صرف یو پیړۍ کول دي او بل د نبی علیه السلام د حدیث نه ثابته ده نو ډېر زر اثر کوي نو ډېر زبردسته وظیفه ده نو بالکل یې تاسو کولی شئ هر چا ته دې مکمل اجازه چې دې اجازه شته ده او هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي